رب العالمین به د زړه سختی ختمه کړي. رب العالمین به نرم دله کړي. هغه وروڼه او هغه خویندې چې د هغوی زړه انتهایي سخت دي، اړه رحم پکې وي نه، که هغوی دا وظیفه شروع کړي نو رب العالمین به د هغوی زړونه نرم کړي، یعنې چا سره به سختۍ مختې وغیره بیا نه کوي. زما عزتمندو، یا رحمانو یا رحیمو، د دې وظیفې خو ډېر لوی فضایل او برکات دي چې تاسو بار بار اورېدلی وي. لیکن یو برکت د دې وظیفې دا هم دی که د یو انسان زړه انتهایي سخت دی یا یو انسان د ډېر سخت غوسه ناک دی، په نه څه خبره باندې هغوی له غوسه راځي، که هغه د یا رحمانو یا رحیم وظیفه شروع وکړي، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تمامې غوسې ختمېږي. غوسې به د غیب نه رب العالمین ختموي او داسې زړه به انتهایي نرم شي، نرم دله به شي. نو دا زړه د سختۍ د ختمولو دپاره او دغه چې کوم دی نرم دله جوړېدو دپاره د یا رحمانو یا رحیم وظیفې کې یو ډېر لوی پاور پروت دی. د دې وظیفې د پیدې نه به الله تاسو خبر شئ کله چې تاسو د یا رحمانو یا رحیم وظیفه شروع وکړئ. د دې فواید خو ډېر زیات دي، لیکن نن ته صرف دغه یو پیدا ښیم که د چا زړه سخت وي، یې ګناهونو ته شوق ډېر زیات کېږي او دې دا غواړي چې زه د ګناهونو نه منع شم، زه زما د نیکو اعمالو افعالو سره شوق پیدا شي، د غلطو ناروا کارونو نه زه منع شم، نو هغه د یا رحمانو یا رحیم وظیفه شروع وکړي، رب العالمین به زر تر زره د دغې کارونو نه منع کړي. یا یو انسان دی او په نسو خبره باندې هغه له غوسه ورځي او که ده ته دا خبره منظور چې زما د غوسې دا دې ټولې ختمې شي او زما زړه دې نرم شي، نو هغه له هم پکار دی چې دا وظیفه پابندۍ سره کوي، انشاءالله چې زړه بیا رب العالمین نرم کړي، یعنې بیا به د انسان له غوسې اضافي غوسې به بیا دله نه ورځي. نو راځئ محترمو، د یا رحمانو یا رحیمو دا وظیفه درته ښیم او د دې د استعمال طریقه هم درته ښیم چې دا وظیفه موږ په کومې طریقې سره کوو او څنګه دی کوو. یا رحمان یا رحیم دا وظیفه چې کوم یو انسان د ماسخوتن د هر یو مونځ نه پس کوي، یعنې سل پیرې کوي، د سحر، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن د هر مونځ نه پس چې سل پیرې کوي، رب العالمین به د ده د زړه نه تمامې سختۍ لرې کړي، زړه به یې چې کوم دی نرمدله شي او چې کله یې زړه نرمدله شو او سختۍ دنه مکمل لرې شو، نو بیا د هغې برکت به دا وي چې هر سړی به تا سره مینه کوي، د زړه نه به ورته ګران او کوم انسان چې زړه نه سخت وي نو هر انسان د هغو نه نفرت کوي. نو محترمو، د زړه د سختۍ د ختمولو دپاره د یا رحمانو یا رحیمو دا وظیفه دا چې بلکل موږ د نن نه شروع وکړو، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به زموږ د زړونو چې کومې سختۍ وي هغه سختۍ به رب العالمین ختمې کړي.